پاکستان څنګه افغان طالبانو ته مجبور شو؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم راسره شریک کړئ. د ټي ټي پي د بریدونو ډیروالی پاکستانی چارواکي له افغان طالبانو سره خبرې کوي. په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي لخوا د بریدونو له زیاتېدو وروسته د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرو اترو ته خپل چمتوالی اعلان کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي دوی د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي سره د خبرو پر ځای په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره خبرې کوي. نوموړي د پنځشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې هوکړې ته په اشارې سره وویل چې په دوحه کې د طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کاروي. که خبرو ته اړتیا وي نو باید د افغانستان طالبانو سره وشي. نوموړي ویلي له هر هغه تنظیم سره چې د ریاست پر وړاندې په ترهګرۍ کې ښکیل وي په ښکاره توګه پریکړه شوې چې له هیڅ ترهګریز تنظیم سره به خبرې ونه شي. په افغانستان کې چې کوم حکومت شتون لري یا هر ډول واک لري بیا هم یو جوړښت لري، نو دا پریکړه پرې د اساس شوې چې که هر ډول خبرې اترې کیږي باید له دوی سره وشي او له هغوی وغوښتل شي چې خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولې نړۍ سره یې کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې له دې خاورې څخه د نورو هیوادونو پر وړاندې ګټه پورته شي. په اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کړي دي چې نوموړي وویل د پاکستان حکومت هڅه کوي چې له وسلوالې مبارزې څخه د لاس اخیستلو په شرط پاکستاني طالبان د خبرو میز ته راولي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان یو دي. سیاسي کارپوه احمد سعیدي ازادي راډیو ته وویل پاکستانی طالبان او یا ټي ټي پي له افغان طالبانو نشي بیلیدلی، دواړه یو شان دي. دوی له 20 کلونو زیات له یو بل سره په ځانمرګي بریدونو او چاودنو کې همکاري کړې. په یوه لیکه کې وو افغان او پاکستانی طالبان دواړه یو دي او هیبت الله د دوی مشر دی. ځکه پاکستان له افغان طالبانو غوښتنې چې پوهیږي چې افغان طالبان په واک کې دي نفوذ لري او کولی شي څرنګه چې پاکستان طالبان د 1 کال او 3 میاشتو لپاره اوربند ته اړ کړل. تحریک طالبان پاکستان د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان له حکومت سره د خبرو له ناکامېدو وروسته رسما اوربند پای ته ورساوه او په ټول پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړل. د پاکستان حکومت په دې باور دی چې دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ کومنټ کې راسره ولیکئ.